د جلالاباد ښار سياسنګ سیمې څخه شیخ مصري ښارګوټي په لور غځېدلی سړک هغه سړک چې د تیر حکومت پر مهال د پخېدو سروې هم ترسره شوی د سیمې یو اوسیدونکي حاجي ګل میران له اسلامي امارت څخه غواړي لکه څنګه چې نورو ځایونو کې پروژې تطبیقوي د سياسنګ سړک دې هم په پام کې ونیسي. ګوره اسلامي امارت چې کوم کارونه کړي دا د تایید وړ دي او موږ هم دا حق ولرو دغه سړک منظور شوی دا باید موږ ته هم جوړ کړي د ډېرو لسونه دي که نظما خپل کور دلته شته هم نه خو موږ او تاسو باید د ځان غم ونه کړو د ټول ولس او د ملت غم وکړو. په دغه سړک ګڼه ګوڼه ډېره ده او زرګونه وسایط پرې تګ راتګ کوي. د سیمې اوسیدونکی جانان وایي موږ په دا روډ باندې برابر 4000 کور خو سياسنګ پراته دي موږ نه برم 15000 کور ښارګوټي کې دي په دې واته 9000 کور په دغه روډ موږ پراته یاستو ټول ستونزې سره مخامخ دي ټول مشکلاتونه دي باید دا ګوره موږ ښار ته نږدې سیمه ده ښار ته نږدې ده باید دې خو غم هر سړی باید وخوري حکومت یې باید غم وخوري حکومت راسي وګرځي. دغه راز ګل میران وایي که چیرې د شیخ مصري سړک ورغول شي نو په سياسنګ څلور لارې او ښار کې به ترافیکي ګڼه ګوڼه ورسره کمه شي. که دا سړک پوخ شي په جلالاباد ښار باندې بیروبار کم شي ځکه همداسې باروبار به پتیوا ته وځي خلک او خوږیاڼو ته به هم ځي او حصارک ته به هم ځي او ازرې ته به هم ځي ځکه دا سړک د سیادي سړک نه ده دا د لوګر ولایت او د کابل ولایت هم دې پورې تړلی ده ننګرهار خو پرېږده بیا ما په اسلامي امارت باندې غږ ده چې زموږ غږ دې واوري او دا سړک دې راته پوخ کړي لکه څه خلک چې نورو خلکو ته دوی پروژونه لري موږ باندې دې موکي. په ټوله کې کومو سیمو ته چې سړکونه نه وي پاخه شوي نو تر ډیره له بېلابېلو پرمختګونو وروسته پاتې وي.